پولیس ډیش کیم ویډیوز دا په یوټیوب باندې یو داسې عجیبه نیش دی چې په دې کې په لومبنۍ ویډیو باندې ستاسو چینل وایرل کېدلی شي او آسان دومره دی چې دا وګوره دا ټول د کاپي پیسټ کار کړی دی یعنې مطلب تاسو وایي چې دا ویډیو دا د دوی خپلې دي څه نه په دې کې خلک داسې کار کوي که نه چې دا ویډیوز د هغوی خپلې نه وي د پولیسو کوم ګاډي چې وي په هغه کې کیمرې لګېدلې وي او اکثر له یو داسې واقعه وشي نو هغه اتوماتیک په هغه کې ریکارډ شي او بیا نیوز چینل اپلوډ کړي په یوټیوب باندې خلک اپلوډ کړي بیا سره چې خلک داسې کار کوي که نه لکه دا اوس وګوره دا اوس 1 غنټه ویډیو ده 9 ورځې مخکې اپلوډ شوی شپږ لکه کسانو کتلې ده دا هم 1 غنټه ویډیو ده 4 لکو کسانو کتلې 1 غنټه څوک په دې کې یو غنټه اپلوډ کوي څوک په دې کې لس سوشل منټ اپلوډ کوي په میلیونونو خلک ګوري او دا خلک چې ممکن در پاکستان او د افغانستان نه وي په دې کې د 90% نه زیات چې کوم د یو اس اے آډینس یعنی مطلب هغه خلکو چې په هغې باندې موږ ته پر 1000 ویوز باندې زیات ارنینګ کېږي نو دا یو قسم ته کاپي پیسټ کار دی ډیر زیات اسان هم دی زیات تر خلک د دې په باره کې سکرین شاټ را لګي او پوښتنه کوي چې موږ په دې باندې کار سٹارټ کړو دا به څنګه وي دا مونټایز شو کنه موږ پې کولی شو کنه هر څوک یې پې کولی شي خو د کم یو کار باره کې چې تاسو اوس سوچ کوئ کنه دا کال 2-3 مخکې موږ ټرای کړی وي په دې کې مسله داسې ده چې تاسو کله دغه شانې فوټیجز د تاسو پیدا کوئ نو تاسو به داسې کار کوئ چې پولیس سټیشن سره به رابطه کوئ ایمیل به ورته کوئ نو لاول هغوی تاسو ته جواب نه درکوي او مخکې به داسې کار و چې میسج به ورته وکړو نو هغوی سره به چې کوم ویډیو فوټیجز وو هغه به یې درته درکړل خو اوس په موجوده وخت کې داسې کار دی چې هغوی تاسو ته دغه ویډیو فوټیجز چې کوم دي دا درته درکوي خو پیسې یې نه غواړي لکه فار ایگزامپل یو 10 منټه ویډیو ته یا داسې وایي چې 1 غنټه ویډیو ده نو درته به څه وایي درته به وایي چې $3000 به راکړې د یو ویډیو پیسې یې درنه غواړي بله خبره دا چې د په امریکا کې چې پولیس دي که نه نو دوی ایوریج تنخواه چې ده $15000 وي نو $15000 هغوی د میاشتې تنخواه اخلي که چېرته په یوټیوب باندې دغه شانې دغه ویډیو اپلوډ کړي نو دې نه لس 15000 حتی چې $10000 پورې ګټي نو د هغوی دماغ نه دی خراب چې هغوی تاسو درکړي په دې کې زیات تر سینز داسې وګوره دا په دې باندې ډزې کوي په دې کې په دې باندې دغه کېږي او خون خرابه ورکړي یعنې مطلب وینې ورکې توی کېږي داسې وي ورکې سینز ورکې وي لکه دا ویډیو تاسو وګورئ نو اکثر له دا مونټایز کېږي نه نو د دې کیسې نتیجه دا ده چې دغه شانې ویډیو چې کوم دي که نه ویوز به هم پرې راشي سبسکرایبر به هم پرې راشي خو مسله به درته جوړه خواري به راسي ضایع لاړ شي په دې باندې کار مه کوئ کاس یو ریسک تا اخیستل غواړي بیا چې بس هسې کوم وایي که څه پته لګي مطلب په سولو کې یو 2% چانس شته چې مونټایز شي کار پې وکړه خو له دې نه ګوره د یوټیوب اټومیشن زموږ کوم کورس چې دی په هغې کې درته موږ یو اسانه طریقه ښودلې ده د سلیبریټي نیوز چې هغه د دې نه اسان هم کېږي او بالکل سیف دی په تاسو باندې کاپي رایټ نشي راتللی او چې په میاشت کې دی یو ویډیو 2 وایرل شي نو بس هماغه ستا بس دی ښه زبردست کار دی بل دې سره سره اوس دارې په یو بل نیش باندې مونږ کار کوو ډېر زیات اسان دی هر یو قسم کولی شي په موبایل باندې کولی شي دا انشاءالله کامیاب شوی دی چې لږ نور کامیاب شي نو دا به در سره د یوټیوب اټومیشن کوم کورس چې دی په همغې کې در سره شیر کوم نو مهرباني وکړئ په یو څیز باندې کار وکړئ بس په همغې باندې کار وکړئ یو میاشت 2 چې وکړو انشاءالله په 3 میاشتو کې دننه تاسو ته ښکلی رزلټ درکوي تhank you so much